نننې زمونږ سبق سورة النساء پنځمه سپاره آیت نمبر 36 خوانواله تر آیت نمبر 40 پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واعبدوا الله او عبادت کوي د الله ولا تشركوا به شيئا او محي صدار وي الله سره هیڅ. وبالوالدين إحسانا او کوي مور او پلار سره ښېګڼه نیکی. وبذي القربى واليتامى والمساكين او د خپلوانو او د یتیمانانو او مسکینانو سره. والجار ذي القربى او گاونډي نږدې سره. والجار الجنوب او گاونډي لرې سره. والصاحب بالجنب او ملګری د اړخ سره. وابن السبیل او د مسافر سره. وما ملکت ایمانکم او آغا سره چې مالکان شوي دي خلاصونه ستاسو د هغې. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. یقینا الله منن کوي آغا چا سره چې وي چل ولي لوی مار. الذين يبخلون آغا کسان چې بخل کوي. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ او حکم کئی خلقو تا پشمتیا سرا. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ او پټي آغا مال چې ورکړې دې دیت الله د فضل خپلنا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا او تیار کړې دې مونږه د پاره د کافرانو عذاب سپکونکې. والذين ينفقون أموالهم او آغا کسان چې خرج کوي مالونه خپل. رئاء الناس د پاره د ځان ښودلو خلکو ته. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر او ایمان نراوړي په الله باندې او نه په ورځ د آخرت باندې.
ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرینا. او آغا سوک چی شیطان دلر دوست نو بد دوست شیطان. وماذا علیہم او سبوج اپدائی باندی لو آمنوا باللہ کدی ایمان راوڑیو پا اللہ والیوم الآخر او پورز رستنائی دا آخرت وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ او خرچ کړو دا آغا مالنا چه ورکڑ دے دیتا اللہ. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا او دے اللہ پا دیبان دی پوہا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة یقینا اللہ ظلم نکی پا انداز دیو ذری باندی. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا او کشیدہ زرنے کی دوچن بکی دیلر اللہ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا او وربکی دخپل طرفنا اجر لوی.